د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. حامد کرزی په زابل کې پر افغان ځواکونو پرونی برید په کلکو ټکو غندلی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زابل ولایت په سپین غبرګه سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې پرونی برید چې له امله یې ګڼ شمېر سرتیري وژل شوي وو په کلکو ټکو غندلی دی. اسرائیل کې د کرونا وایرس له امله د لومړني کس مړینه تایید شوې ده. د اسرائیل روغتیايي وزارت وایي چې په دغه هیواد کې پر کرونا وایرس اخته 88 کلن سړی په روغتون کې مړ شوی دی. د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 883 ته رسېدلی دی. کورنیو چارو وزارت وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې د تیرو ورځې د زابل برید غچ به ډېر ژر واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 400 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. تیرو 40 ساعتونو کې ایران کې د کرونا وایرس له امله 126 تنه وژل شوي دي. په دې توګه ایران کې تر دې دمه د ټول وژل شوي شمېر 1516 تنو ته رسېدلی دی. پاکستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 495 ته رسېدلی دی. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه د کرونا ناروغۍ له امله 3 کسان مړه شوي او 15 نور بیا بیرته رغېدلي او له روغتونونو رخصت شوي دي. زرګونه افغانان چې د بیلابیلو موخو لپاره له افغانستانه بهر تللي اوس د کرونا وایرس له ویرې بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د تګ راتګ ځمکنۍ او هوایي لارې تړلې شوې دي. ولسمشر اشرف غني او امرالله صالح د زابل برید سخت په غوسه کړي او نن یې په زابل کې په لسګونو طالبان وژلي او یو طالب قومندان یې ژوندی نیولی.